درویشتم رمضان شپه ده د شب قدر شپو آخرینی شپه و آخرینی مجلس ده نن شپه د درویشتم دوستانو د حسین ذکر یا د مولا ذکر عظیم عبادت ده کنی ایران عراق نور ملکونو کې کله سترګې وغړې نن شپې باندې خال عبادت کوي خوشالي کوي څوره اشیاء دي غواجه دا دی چې نن د نزول قرآن شپه دی نن قرآن نازل شوی خو داسې نه نن د عبادت شپه دی د تقوا شپه دی د بخشش شپه دی نور عملونه خو ما د نن شپې خیلی و 19 شپې مې خیلی دي 20 شپې مې خیلی دي نمنځونه دي عبادت دی تلاوت دی همو خیلی دي کوم اعمال دي د نن شپې خو نن شپې په کار دی شب دري وشي الله لحب کې تیره نشي عبادت وشي پروردگار عالم تا د بخشش سوال وشي چې انسان ته ګناهان معاف شي ولې چې معصوم کول دی بل ورځ ما ویلو چې معصوم دی چې ډېر بدبخت انسان هغه وي چې د روژې میاشت ورباندې تیره شي که ما څنګه ګناهان پاتې وي که ما څنګه ګناه کول وي غنا بدبخت بل انسان دنیا کائنات کې معصوم یې څه نشته دی نن د قرآن د نزول شپه دی داسې نه دی چې به شب قدر شپې باندې نن لکه زیات تحقیق د علماو دا دی چې 19 21 23 27 دا د شب قدر شپه ارځي چې یو ټکی عمر کې زرو شپو نه هغه یوه شپه بهتر دی یو قرآن آیات ورکې تلاوت کې داسې دی لکه زر آیتونه ویلي دومره زیات ثواب لري یو نمونځ وکړي لکه زر رکاته نمونځ یې کړی وي دومره زیات ثواب لري او زیات تحقیق بیا د عمومو علماو دا دی چې د شب قدر شپه 23 رمضان شپه دی نن د نزول قرآن شپه دی خو د قرآن داسې نه دی زه مختصر ټایم کې لږ باندې خکا د تاسو دماغو کې چینم د قرآن داسې نه دی چې نن شب قدر باندې یو کتاب دی بس بسم الله نه سوره ناس پورې نازل شوی دی نه 23 سال عرصه کې به آیتونه پاس نه راتله یو آیات یو آیات نن شپې باندې قرآن مکمل شوی دی 23 شپې باندې او دا قرآن بیا ډېر خلک دام وي ډېره زیاته توجه دوستانو که تاسې توجه برابره وي د تاسې فضول ټایم ضایع کوم نه بیا ډېر خلک دا وي چې دا قرآن جبرائیل زاریه سره مولا رسول باندې واخی سره غلی همداسې دی که همداسې د یو که موږ ټول د یو سره د ما دا د زم یم خو دا ټول آیتونه جبرائیل زاریه سره نه دي کله تحقیق کله وکړي زه یوه خکا د تاسې دماغو کې چینم دا ټولې خبرې څوره پروردګار عالم او د مولا رسول منځ کې شوي دي خو دین احکامو متعلق شوي دي که آیا دا ټولې جبرائیل زاریه سره شوي دي نه دا ټول وخت یې زاریه سره شوي دي نه که چیرې داسې وایي چې دا ټولې خبرې د جبرائیل زاریه سره شوي وي بیا چې کله مولا رسول معراج ته ځي نو بیا جبرائیل کوم ځای کې پاتې شوی دی سدرة المنتهی کې چې دین نه مخکې بحر نور علاقه دی یعنی د علی د کور علاقه دی دې کې زه جبرائیل نشم داخلي دی کلی د ما به وزر وسیزي کله مولا رسول لاړ معراج ته هغه تاسو ته معلومات دي خبرې مې اورېدلې دي منبرونو تقریرونو کې د اکثر اورو معراجونه ته بیانېږي کله مولا رسول سره خبرې کېږي پروردګار عالم ورسره کلام کوي آیا جبرائیل منځ کې شته دی نشته دی که جبرائیل منځ کې نشته دی که دی څوره خبرې مولا رسول سره معراج کې کېږي خدای خو د زبان لري نه وجود لري نه که څوره خبرې ورسره شوي دي نو د چا زبان سره شوي دي د حسنین او بابا جان علی زبان سره شوي دي بل چوکا منځ کې او خالق دی یو حبیب دی منځ کې مولا علی زبان دی بس بله خبره دی هغه یو ځای کې موتا عقیده کم از کم اهل سنتو نه خو په کار دی پاسه وي که نه مولا ولایت کې حمزه بابا یو غزال دی غیی چې هر آیات په پاس له عرش نه راتللو
هر آیات باندې علی و متعلی هغه کلام د جبرائیل څخه پروردگار نه کول د علی زبان څخه د جبرائیل څخه کلام کیده بیا د جبرائیل د قرآن واخی راوړه څومره آیتونه پاسه راغلي دي پروردگار زبان لري جبرائیل ته کومه وینا کیده هغه وینا د مابتا د مولا علی و پروردگار د علی ذریعه سره کلام کړی دی دغه اصلي د دې کچره مخلوق ته بشر شکل کې رانه شي د انسانو نه څه پیدا نشي خسته ته انسان شکل کې رانه شي انسان نه رانه شي کاوره د نور مخلوق کې نوی پروردگار نه څه خسته نشي ولې غزه ته نور نه علاوه جوړ نشي رسیدي زه سبق اندازه شوی هم کا سوچم چې برابر وي ور نور نوی پروردگار نه څه خسته نشي د بشر شکل کې نوی موت نه څه راکوي نشي ته د انسان شکل کې نوی ازکا شاه سید گلون سید یوزه کیی تو شاه سید گلونا پیر د کامل نسا کامل پیر لمن منسا شاه سید گلون سید یوزه خوغا کامل چنگیوی شاه سید گلونا پیر د کامل نسا دسه کامل وی لا رب وصل نسا څنګه رب نه تر خستېشي تونه درکويشي ستانو دا اند څنګه دې چې دا موتا نو ورسې درډې وې چې یو چلا پلان کې څه ساري نه دا ابس نه دي د چومو قرار کړی دي جو طرف نه ډیوټي دي شاه سید ګلونا پیر د کامل نسا دسه کامل وی لرب وصل نسا رب سوي سلوي مدام دیدان کې د یار د خیل اوسا په دغه لیار د عاشقان دروي امدا بیا د عاشقان لیار دی خو کله کله دسه کامل د تملو شه د جواب څه وګرځي دي چې هغه سلوي دي مخلوق سانوسا نو دا مخلوق دغه د پاره دی د څوار لاس څنګه دا چیرې نور مقام کې نوی پروردگار نه سره خسته نشي کده موت تو سنوي موت نه سره کوي نشي دوستانو ځکه یې هغه قرآن یا ایها الذین آمنوا وابتغوا الیه وسیله ای هغه څه کسانو تاسو مؤمنان یو ځان د پر وسیله ولټو خو پاک وسیله ولټو پاک وسیله او وسیله دې یې څه شي دا عربی کې د وسیله لفظي څه معنا ورکړي موتی راز بان کې ورته غوازی هم تاسو څار ورته یو د کله چتونه څه جوړي ورته لګای مستری ور باندې کار کوي بیا ورته پتا کله غوړي کده پتا کې پهلا اړکی باندې خپانه یې پوسه ټوپ کې رسیدې نشه رسیدې کله نشه رسیدې اول 1400 ته ځان په وسیله ولا کړه بیا به د 1400 وسیله جوړ شي خالق ته رسیدې دوباره ځکه شاذ ګلون سید کوم بیان وکړ درځه باندې کړی دی خو خیر زه درځه باندې بیان نه کوم نه به ډېر تقریر وکړ شي نن د نزول قرآن شپه دی 23 سال کې نازل شوی دی عرصه کې د قرآن مختصر علت سیام څلور سورتونه د قرآن دي د آیو شي څلور وجود لري یو لفظي سورت د قرآن څه لفظونو کې موتا یوم څه قرآن د قرآن نامه خلو بل مکتوبی سورات د قرآن څنګه لیکل سورات کې بل ذهنی سورات د قرآن څه ذهن کې راولای قرآن بل حقیقی سورات د قرآن مثال به ندار کوم دا زه اوس ټولې ورځې ما یو پین په کار دی د ځان سره کاغذ او قلم راواخیستو ځان سره لیکم مکتوبی صورت کې څه کلام ما ته څه پیدا ملوي ما ته کلام نشو ملو دي سره که زه درسته ولې د کلام ذکر کوم خو ما ته کلام ملو نشو کلی کې مې مانه څه پیدا رانه کا کلام زلو کې راوسته په خله یا ما ته څه پیدا رانه کا کا ذهن کې راوسته چې محبوب استاد نه کلام راوخلم ټول ورته ذهن کې دي خو کله ورنه غوړم نه مونږ ته پیدا راکړي نه راکړي کا کلام محبوب استاد څخه غوکو ته د کلام نه راکا خو زه به لیکل ورسره کوم د ما په کار بچي حقیقی صورت هر شی انسان پیدا ورکړي کله حقیقی وجود ته تنیه رسیدله درسته دی ته نه پیدا څه مقصد نه درکړي د قرآن نازلیدلو نزول طریقه د آریو شینو ګرامر کې دوه قسمه دي یو نزول تحلیل دی یو نزول تجلی دی نزول تحلیل ګرامر حساب صدا دی تو څه د ماتم خانه کې نوستیو کله بار وته د ماتم خانه تاسو نه خالی شو
یوه ونې کې یوه مرغۍ ناسته دی، کله هغې ونې نه پاره ته هغه ونه ونه خالي شوه، هغه ځای ونه خالي شوه. نزول تجلی دا دی چې زه منبر باندې ناست یم، ما د قرآن تلاوت وکړ. تاسې ته هم خبرې وکړې، د تاسې دماغو ته هم هغه خبرې درغلې، آیا ما دماغونه خالي پاتې شو؟ نه، دا نزول تجلی دی. څه نه هغه ځای ونه خالي پاتې کېږي، بل انسان ته هم چې دا نزول تجلی دی. که یو ځای باندې یو شی دی، هغه ځای نه لاړ، هغه ځای ورنه خالي پاتې شو، دا نزول تخلی دی. قرآن کریم نزول تخلی څخه نه دی نازل شوی، دا نزول تجلی څخه نازل شوی دی. دا دغه حرفونو د دې آیتونو دی تجلا کړی دی یو وجود نه بل وجود ته. څرنګه کړی دی؟ پورا ذمہ داری یې سره دا عارفانو ویناوانې ورباندې موجود دي. قرآن تحت محفوظ باندې دی. د پروردگار عالم اندی بنا لدن جلوه وشوه تحت محفوظ باندې قرآن راغلو. تحت محفوظ نے جلوه وکا د اسرافیل وزرو باندې. د پروردگار لدن کې پاتې شو، تحت محفوظ باندې راغلو. تحت محفوظ نه راغلو د اسرافیل وزرو ته، تحت محفوظ باندې پاتې شو، اسرافیل وزرو ته راغلو. د اسرافیل وزرو نه جلوه وکا د حضرت جبرائیل زبان باندې. اسرافیل وزرو باندې پاتې شو، د حضرت جبرائیل زبان باندې راغله. حضرت جبرائیل زبان نه جلوه وکا د مولا رسول زړه باندې. د مولا رسول زړه باندې کله جلوه وکا د جبرائیل زبان باندې قرآن پاتې شو. د مولا رسول زړه باندې قرآن راغله. د مولا رسول زړه نه قرآن ته جلا وکا د مولا رسول زبان باندې. د مولا رسول زړه کې قرآن پاتې شو، د مولا رسول زبان باندې قرآن راغله. د مولا رسول زبان نه قرآن جلوه وکا د عارفانو زړونو باندې، د اولیاء قلوب باندې. د مولا رسول زبان باندې قرآن پاتې شو، د اولیاء سینې کې قرآن راغله. ځکه د بادشاه سره بادشاه سره نونه سامیه زمن څوره دي، د ټولو کتابونو کې ماده حرف لیدلی دی چې هغو دا لیکلي دي چې قلب سید قرآن است. که حقیقت سید دی، دغه سینه قرآن دی، دغه زړه قرآن دی. بیا ځکه هغه قرآن یې چې که کوم ځای کې تاسې قرآن باندې نه پوهېږو، بیا اهل ذکر نه پوښتنه وکړو. اهل ذکر دنیا کې چوک دي، یا 14 دي یا 14 حکومه مقرر کړي دي. که بل چوک شته دي، که ما طور سے 8 پیچې 10 پیچې ګرځو نو په قرآن د بیا پوهېږي چې ته قرآن سره کله معصوم نه وي. مازدیګر ما ذکر کړی دی چې بادشاه واسطه دی چې یو قرآن بل اهل بیت رهبر د دین دی. د دې دوو په منځ د حق لار پیوسته دی. یو طرف نه اهل بیت، بل طرف نه قرآن. که اهل بیت ته ویلولو عام غار کیې، که قرآن د ویلولو قرآن باندې د اعمال ویلول عام غار کیې چې کوم حکم د قرآن دی. د اردوال من کله منسه مولا رسول اخیری وخت باندې دا وینا کړې دی چې حوض کوثر ته به ما سره ورسوي. بیا څلور وجودونو کې څنګه ما ذکر وکړ، حقیقي وجود د قرآن لفظي څه مقصد نه لري، مکتوبي څه مقصد نه لري، ذهني څه مقصد نه لري. د قرآن کوم لیکلو کې راغلی دی د ټولو نه پسترین منزل کې دی، ټولو نه لاندې منزل د قرآن همدا دی. بیا څا ورسې حقیقي قرآن څه شی دی؟ حقیقي قرآن مولا رسول دی علی مع القرآن و قرآن معاری. حقیقي وجود د قرآن علی دی. مثال درنه درکړم، ته درسته ده چې قرآن ذهن کې راوله چې قرآن 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 څومره پورې کلاو نه دی کړی، تلاوت نه دی شروع کړی، د قرآن نامې خستل ته نه پیدا درکوي، دا عبادت نه دی. د قرآن نامې خستل عبادت نه دی. بیا ته درسته ده چې کاغذ راواخله، مکتوبي صورت راواخله، ځان سره لیکه چې قرآن 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 نامې لیکه. د قرآن ته نه لیکلو، د قرآن نامې لیکل ته نه پیدا درکوي، نه درنه درکوي. بیا د حقیقي صورت کې کله سترګې وغړی، که چېرې ذهن هم برابر وي، حقیقي صورت کې کله سترګې وغړی. مکتوبی صورت کے علی حقیقی قرآن دے، مکتوبی صورت کے کلام و کاغذ رواخلا نمالکا یا علی یا علی یا علی عبادت تے لفظی صورت سے رواخلا پلیار چا ماتم خانے کے بلچے کے غرقنا کوات یا علی یا علی یا علی عبادت تے حتی دات مولا رسول
دی څه علي ته د سترګو غړول عبادت دی علي ذهن کې راوستل عبادت دی د یا علي غږونو کول عبادت دی علي سامینې کول عبادت دی دا حقیقي قرآن کوم دی دا علي دی که وینه چیرې داسې د یو امام وجود نه دی څه دا قرآن دی د ټولو معصومو وجود کوم دی دا قرآن دی که داسې وینه کله د موتا څلورم مولا سید سجاد مولا دنیا ته ظاهر شه ظهور یې وکړ مولا حسین ډېر انتظار کړی دی څلورم مولا ته هغه ځای باندې را خبرې نه کوم د شپې وخت دی د تهران مسافر ځای دی پلار بابا جان حسین دی د تهران بیبي همدا یک یو زوی یې څنګه مولا سید سجاد دی کربلا کې دی کله ظهور کوي دنیا ته ارځي د دیو کور وینځه خادمه اسمان روایت دی بیبي فیضان روایت دی څه کله د سبې وخت شه مولا حسین ووته مسجد ته چاپ چاپیر د تهران مسافر کومه حجره دی کومه کمره دی دینه سپینو مرغانو طواف شروع کړ کله سپینو مرغانو طواف شروع کړ بیبي پیسه دی حیرانه یم چې څه وجه دی ووتم تپوس مې وکړ مولا حسین نه کور څه مسجد نږدې دی تپوس مې وکړ چې یا حسین څه وجه دی ته د تهران مسافر حجرې نه د چاپ چاپیر سپین لباس کې مرغان طواف کوي ورته نیم خان شو ورته ویلو ای پیغام مورې لاړه شه لږ وخت به د کائناتو سردار غیرت الله قدرت الله مولا سید سجاد مولا دنیا ته ظهور وکړي ما ته باندې دنیا ته نه ځي د ذهن نه وباسه څه ما ته باندې پیدا وي بیبي پیزاد هغه کور کې ورکې خدمتونه غاوه نه تپوس کوي چې یا حسین د کومې بیبي زوی به وي ورته یې تهران مسافر زوی به بیبي پیزا یې چې هیڅ قسم ته د حمل اثرات نه وو تهجد نمانځه وخت شه د تهران مسافر یې چې پرده ولګوله مونه سیر ته شوه تهجد نمانځه باندې شروع شوه یې چې امن غږ وشو چې مولا سید سجاد دنیا ته راغلی دی بیبي پیزانه روایت دی هغه یې چې زه کله څرګنده شوم یو خلق شهزاده دی شین لباس کې معبوس دی 15 ساعت سب واسطه پروردگار عالم ته سجده لګول یې دی د شهادت ګوته یې اوچاته کړې دی ذکر د کوي اشهد ان لا اله الا الله پروردگار مو رب دے وحدہ لا شریک دے واشهد ان محمد رسول الله مولا رسول دما جد دما پیغمبر دے واشهد ان جدی امیر المؤمنین علی ولی اللہ دما نیک علی دما امام دے څکلې لسونو باندې راوخستو مولانا زنین حسین کله راغله کوړه طویله واقعه ده مختصر ذکر ته کوم صرف قرآن سم کار دی لاسو باندې راوخسته مسجد دروازې کې ویلار دی مولا علی د خطبه ویلي نه منبر باندې ناست دی د ما حسین زویا وړاندې سلام یاد کړی دی د ما حسین زویا ماته زر هغه عابد راواله چې ټول عمر ورسره منځونه شوي یہ وڑنبی عریض دے مولا علی کو مزیارتی دے دے څلورم مولا متعلقہ دار دے ما حسین زویا ما سلام بھی آغا عابد باندے ستل عمر غب سے نمانتنا شوی دی بعد دی زیارتی دعا ٹکی تفسیر دیتا کہوں بل سلام دکھئی دے ما حسین زویا ما تا آغا قرآن راکا صدقہ قرآن دا تلاوات کی گی اس مولا حسین خلاسونو باندے مسجد دروازے کے څلورم امام نستے دے کدا قرآن موسیٰ تا کوم موسیٰ دی لیکل ہے نا دا خونه وکړه څلورم مولا کله څلورم مولا ونه د مولا علی دا غاټ والے کړه دی چې د ما حسین زویا مانا هغه قرآن راکا ما ته راولا چې د کوم قرآن د تلاوت کیږي د مولا علی دی جملې نه دا ثابته شوه چې د دنیا کائنات کې داسې څوک شته دي د دنیا خالی نه دی
دزې چوکشتا څه غو خمارو سترګو نه غړولو نه علاوه د غو بل کار نشته د غو وجود تلاوت کولو نه علاوه د غو بل کار نشته ما ته نه ورسېدلي دي قرآن کې کوم څه لیکلي دي ورباندې اعمال وکړې عبادات وکړې حقیقي قرآن ته به ورسېږې کله هغه حقیقي قرآن قدمونو کې سر ولګې کله سجده ولګې هغه نه بعد به پته ولګېږي ته حقیقي قرآن چوک دی همداسې دیب سے تل عمر نمانځونه شوي دي کله کور ته لاړ ګوهره کې دی ټول خال د مبارکباد ته ارځي حضرت حضر علیه السلام زنده دی اب حیات و 20 خلی دی بدشانوار سے دی آئی تو اب حیات اوبه مشکل دی حضر نوش کړلی په ډېرې اساني حضر ډېرې اساني یې سوس خلی و نیوار کې ټول مبارکباد په ارځي سلمان ویلوړ دی څلورم مولا ګوهره کې دی کله ورته حضر ودرېد سلام یې وکړ السلام علیکم یا ایها الطفل او وړوکیه شهزاده تا باندې د ما سلام وي ایته څلورم مولا غواړي چې زبان کلاو کړي ګوهرې نه حضر څه بیان وکړي ایته مولا حسین ډېر تیز لاړو د مولا زین العابدین پهر ساجدین خولې باندې د لاس پنجه کېښله ورته یې معابدینه زه کلام ونه کړي یو وخت داسې وه چې کله زه دنیا ته راغلم ما وختو ته زه څه ویم خو بابا جان عالم خولې باندې لاس چېښله څه خاموش اوسه دا بله خبره دی چې خاموش دي کله رووتو بار ورته سلمان ویلاړ دی ورته یې ته خضر تا کله سلام وکړه چې ای وړوکیه شهزاده د ما سلام واخله دې څه حرکات شروع کړه چې تا ته ویلو مولا حسین چپ کړ خضر دوره خو ویه چې دا څه وجه وه ورته ویلو ما نه غلطي وشوه ورته یې څرنګې دې ته څه ویلو ورته یې ویلو ما ته ده خو مولا حسین پرې نښله چې ای خضر ما نه منځونه تا پسې کړي دي که تا ما پسې کړي دي وړمبي یې ورځې خضر څرنګې ورته یې کله ما اب حیات اوبه وڅښلې ما مولا علي پسې منځونه کول کله دنیا ته راغله ما مولا حسن جان سره منځونه کولو ما ته هغه راغله کله مولا حسن جان دنیا ته ظاهر شه ما مولا حسین سره منځونه کولو کله مولا حسین دنیا ته راغله همدغه سید سجاد و چې ته ما ټول عمر کوم ځای کې د دې خپې وی ما په هغه ځای کې د دې خپو کې سار یخی ورسره منځونه کولو نو ما ته یې ویلو همدا بیان یې همدا کول چې ای خضر وړوکی تی یې که زه یم اوس ته بیا سوچ وکړه د انبیاو مخکې داسې دي حقیقي قرآن وجود معصوم دی خو دغه قرآن ته ننداره وکړه لږه شپږم تاجدار ولایت یې ویورېدې یی بس اخریني یې وکړه شپږم تاجدار ولایت یې یوې ورځې څه کچا اووه وارې سورې الحمد ویل تلاوت کړ هغه به مړی زنده کړي لکه څنګه آیه مجیده دی ما تلاوت کړه تو لو ان قرآنا سیرت بجبالا که د غرو باندې ویې ورته به غرونه روان شي او فتحت به ارضا که ځمکې باندې ویې ورته به د ځمکې فاصلې کمې شي او کلمه به موته که مړي باندې وي هغه به درسه کلام شروع کړي د قرآن آیات دی نه اوس ته په خدای قسم یې سوچ وکړه اوس پروردګار خو یې ته د قرآن سره مړی زنده کېږي موږ ته والا خو کله نه مړېږي چې خپو طرف نه ورباندې سورې یاسین ویه دام که ته په خدای روح زر زر وځي زر که دام تکلیف وي ورته همداسې دی که نو موږ ته والا خو روسه مړېږي که ژوندي کېږي خو نه موږ ته خو یم چې زر وي یا څه مړ شي ورسره د مرګ اساني ورباندې وشي نو زنده کېږي خو ورسره نه وجه څه دی شپږم اولاد یې چې قرآن نه او وګورې سوره الحمد ویه تلاوت کا اصحاب نوستی مړي ته ویه مړی به ورسره زنده شي کوم بسم الله ورته ویه او وګورې سوره الحمد ویه مړی به زنده شي ما تاسو سره زنده کېږي او وګورې نه د افغان قرآن ورباندې ویه ما ته والا زبان سره زنده کېږي چې موږ ته قرآن تلاوت کوم زنده کېږي نه ده زنده کېږي ورته ویلو چې مولا ښه وګورې سوره الحمد بیا د مړی زنده کېږي ورته یې وګورې نه صرف یو ځل ووایه ته بسم الله الرحمن الرحیم مړی به زنده شي دا اصحاب ورته یې چې مولا یو ځل صرف بسم الله الرحمن الرحیم سره به مړی زنده شي جلال کې مولا راغله ورته یې دا ټول قرآن را جمع کا دا سوره یاسین کې باندې دا ټول سوره یاسین را جمع کا دا الحمد کې باندې دا ټول
الحمد رجامکا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باندے دا ٹولا بسم اللہ رجامکا دا بے کے باندے دا ٹولا بے رجامکا دا بے نقطے کے باندے بھئی تو موجد علی دی جانا نقطہ تو تخت علماء بیندہ لاندے نقطہ سو علیم کمری تا یو ضروری تو یو علی خب زندائشی ہو کچھرے یقین دے دا اللہ کلام کا ہار چمرہ دا معرفات کلام کا ہار چمرہ شیرین دے خو مایائے دا کامل دخلے تلقین دے کہ کلا آگا گوپت شتا کلا آگا تلقین شتا بیاد دوستانو زندگی گی بیاد مشکلہ نوی نو مولا دیویلو تو خواہ مولا نو راشا گیا اپلان که مرد دیدم کلی که خو زنده که سو مولا کلا ورطا ودریدش پیغام تجدار ولیات سنگی ویلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کون بسم اللہ امڑے پارت اور سے خبر ہے کہ دیر ہوتے ہو کہ دسی شوی دی دیر ہوتے ہو کہ اور دیر دمولا اولیاء دسی تیر دی سکو مارگ نباد خبر ہے کری دی دو مرغلل و خبر ہے کری دی خونا کام آگا خبر ہے بس مختصر دوستانو دے عبادت شپا دے دے تقوی شپا دے نمنزون دی عملون دی جوشن کبیر دے دے قرآن تلاوات دے دے قرآن ختمون دی نن شپے باندے ذکران و مکالی دلیے دے دا حسین وڑو کیرور و دورا دے اخیرین مجلس دے وارام دے واقعہ بدا تارس کام سا حسین یو دسی مرشد دے حسین یو دسی جنان دے سا عیسیان ملی دلی دی ہندوان ملی دلی دی سا غد جنان حسین کم حالت سمانی پریکٹیکل حساب سا خپل استر کو سا چو میاشتے پہلا سا زکلا شام تلارم اکثر چوک شام تلار غو بلی دل ایوی آگا زی چکل یزید دربار تا نوزے وڑی بی زیارات تا نوزے اچکو ملیار دے ویلچر ورکی خیلی طول شام والا تا وای چوک دنا چرے یا اوبر چشی دنا لینی ندر کئی آگا زی باندے چو کسان ویلور دی غچر دنا در کئی اوبر دنا در کئی پریچونے لگولی دی ویلچر و سرا دی کربلیان بڑی زیارات تا ورکی کم بیماران بیو چوی آگا زی باندے کلا زوار سیدام چرے موت خلے اوبا موت خلے غو عربیانو نماتا پوسو چار دویلو دائی سیان دی دل کسانو مسا کلا مانا تا پوس وک دا تو سے یو ایسیان بیا خدا دا حسین کربلیان دی دا حسین وڑو کلو رشکان دی سرسی بیا دیونا دا تو سے جے ٹکالا دورا خسمات لاس پر نمورتا ویلوڑیو واجه سرے غو کم مشر و دا بیان ماتا انداو ایسیو ایچمو حسین نا علاوہ ہی چکر مانا وہ اسے مورتلو واجہ سرے ورد اسیان اتوار پر رزے چرچ عبادات کئی وہ دا عبادات پر رزے اتوار دے غویلو تکلا دانا کپیلا دا حسین دق زیب باندے روانا وا دقی چولے باندے روانا وا دا آغ یزید لائن باندے خدای لعنت ہوکا دا آغ دربار تا یہی کلا دق زیب باندے کپیلا راغلا دا اتوار ہوئے جواب موتیلو چخپلو نکونو نموتا کم کتابونا پوتی دی غکی داری کلی دی تا دا اتوار ہوئے جواب دا مو مشر عیسائی کم و پدری غیر عبادات تا تیاری کری و چرخ تنواتا ایچا کل استرگی وقڑا والے دغی چولے باندے ورنبیے ایچا دا بدشاہ حسین مرغل لراغل ایچا بڑے لور ورسے وڑا وڑا رگونا کولو کلا اخ پادری ووری دون کلا دا حسین خیر وغی خمار استرگی ولی دے ایچا دور آغاگی وکر آغا عبادات والا آرت شیوت خولو سا اللہ اوبر اوبا سو مخبلو کتابونو کے پڑھاو کری دی حقیقی مرشد حسین دے دا جنات وقدار امداغا مرشد دے چا دا پاس امرغل اللہ سینان بولے روانا دے تا سوچ کوا بیا کلا زد وڑے بی زیارات تورا سیدام وز مسجدون اور کی جوڑ دی زیارات دیر ستر کڑے لے نمو کلا تا پوس وقت دا چا علاقہ دے چا دور استر ہے دا حسین وڑو کی لور نوار کڑی دے وہ مطلو دا دے یو یہودی پراپرٹی دے مویلو چرک دے لکا خپل تا موکم چکون آوری در دی وہ دا تویلو چا دا یو یہودی و دیر کاٹا دا اولاد پر سراو نی خد بچی وے نی نرانے وے خد دیر پر مینے کری اور سراوا مختلف و ملکونو کے لجنہ کری وہ بچی نکی حتی دا
څه یو ټایم کې د ټول بچیان ورته راجمع شو ورته ویلو څه دغې بیبي زیارت ته زیتون ډېر تنګ و او ته داسې وکړه څه مونږ نه ځای وکړه موږ باندې خاص کا څومره پیسې غواړي ورته ویلو نه کېږي ما خپله پراپرټي دی ما اوس خپله انتقال دی نه ورکوم زه چاته زه مسلمان یم دا د تاسو مسلمانو ورمن دی څه کوه هغه کوه د تاسو خپل کار ستا نه شو ورنه دوره پورې بیا دویمې ورځې درېمې ورځې چې ډبل قیمت به درنه درکوم ته خولې نه وباسه هغه به درنه درکوم اخر ورته ویلو ما تنګوم ما کنې زه د باندې راپورټ کوم ما خپله پراپرټي دی تاسو ما څه کار نشته دا خبره همغو کسانو او منجورانو څه کومه ماته کړې ده حتی دا یې چې دغه یهودي خو ځمکه هغه کوله نه د ټول بچیان د شیعه راجمع شو چې د وړې بلبلې پنجرې ونستې چې وړې بلبلې موږ خو هر شي نه تېر شوو دولت نه تېر شوو غه نه تېر شوو خو ته کله د تا زیارت په ځای نه راکوي مونه به خپله ازاد کا کومې طریقې سې ازادۍ مونه پاتې دی چې دې یهودي کله ښځې خېټې باندې بچی شو 14 کاله علاج یې کړی و هرې میاشتې بې ښځه ډاکټرې صاحب چیکاپ په بوته ورته ویلو بچیان سلامت دی ټیک ټاک دی دا ښځه هم ټیک دی څه کله د حمل وخت راغلو هسپتال کې داخله کړه اچانک ورته ډاکټران یایي چې دې ته یوه داسې بیماري لاحق شوه لکه هغو ماته کومه دا خبره تېره کړې ده داسې بیماري ورته لاحق شوه چې موږ به یا دې ماشوم کوم دی یا به دا بچوم یا به د ښځه بچوم خو دا ته خولې نه وباسه چې کوم یو بچو نو ما ورته ویلو چې بس دا وړکې ویله مړ شي چې دا ما ښځه بچ شي خو ما مخکې بس زه مړ نه شم لیدی ولې چې ما دوره خواري کړې دی زما بچی دی بس زه درنه لاړم کور ته خو د ښځه په باج کړو ویله د وړکې مړ شي د پروردګار یو خپل مصلحت دی د معصومو یو خپل مصلحت دی چې کور ته کله لاړ څنګه کور ته ورسېده دی کور و هغه کور ځای ماته وښیالو دغه شوه ده خوب یسته کله خوب یسته چې بیا خوب کې د حسین وړه بلبله ورته راغله ورته یایي چې وایه خودي ولې دومره وژړېدې وجه څه ورته یایي چې وجه خو دا دی چې 14 کاله مو خواري وکړه بچیان به بچ نه شو اوس یې به اپرېشن کړی وي بچیان به مړ وي هغه یهودي چې دغه بیان و څه ویې ویلو وړې بلبلې ورته چې ای یهودي ما سره سودا وکړه ما سره کله ډاکټرانو نه پاتې شي هغه کار بیا د مو دی ما سره سودا وکړه ورته یې ته څوک یې ورته یې د تا کور پورې زیارت د ما دی ځای به د باد شي ښځه به د باد شي خو پهله نمبر خبره ده چې د تا کور کوم دی د ما نه راکړه چې ما زیارت ازاد شي دویمه خبره ده ما سره به د دوه شرطونه چیکه دی دویمه خبره ده چې کله هسپتال ته لاړ شي زوی د شوی وي بیا ورباندې نماز د وړوکي شهزاده علي اصغر کېږده ما باندې ورور علي اصغر ډېر ګران و بیا ورباندې د شهزاده علي اصغر نماز کېږده یی چې دی یهودي امنه خوب لپاره ته هسپتال ته درنه کړه ډاکټران ورته ولاړ دي مبارکباد ته چې مبارک دې شه زوی دې شوی دی زوی هم د باج دی ښځه هم د باج دی ورته یی بس دا د تاسو کار نه دی د ما سودا چا سوه شوه چې کور ته کله راغله ډاګ کور یې ورته پرېښله د حسین وړوکي لور ته هغه کور یې ورته اولاکه د وړې بلبلې زیارت آزاد شه نو دوستانو دا هغه زورور دی هغه ورمن دی چې دا ډېر رحیم دی د رحم حدې نشته دی خو نه پوهېږم چې د حسین کوم اصرار و چې باند کې وړه بلبل هم بندیوانه بوتلی دی اخرینی مجلس ته لږ مینې سوا ورو ذاکرانو موقع لیدلې دی نه کوم ځینې ټکي درته زه وړکیو چینو پڅومه نه کوم درته ځینې ټکي زه چې کوم تاریخ کې دي صرف ذاکر ته پرېږدم څو ټکي درته کوم یی چې وړه بلبله کله خرابې کې شوه مور یې تهران ته لاړه دی بابا جان یې کربلا میدان کې شهید شوی دی چې څلورم مولا تاسو به اکثر لیدلی وي چې چا سره څوک زیارت او تعلیم لاړ شي سفر ورسره وکړي هغه ملګري بیا ورباندې ډېر ګران وي چې څلورم مولا چې کله وړې بلبلې ته غږ کولی ورته د دا غږ نه کول چې د ما وړوکي خورې بلکې غږ یې به ورته کول چې ما د سفر ملګری یې خورې چې هغه بلبله د حسین خرابې کې دې راغلی کله کله د مازدیګر ته زړه تنګ شي تپوس ته وکړي اما جان اوس دغه مرغان اسمان کې روان دي دا د چېرته ځي د ما وړوکي لورې دا خو خپلو کورونو ته روان دي د مازدیګر وخت دی ځان سبې وړوکی پر یاد وکړه د ما علي اصغر وروره
د ما بابا کا حسینا د دې مرغانو کورونه شته دي آیا د مونږ کور نشته دی چې زه کور ته لاړه شم امنه چې یوه ورځ د ورته مولا سید سجاد مولا یې چې د ما وړې خورې د ما سفر ملګري یې خورې که هر څوک د مدینې ذکر کوي که هر څوک د کور ذکر کوي نو ته خو یې مه کوه ورته یې چې د ما سجاد وروره د ما بیمار وروره زه ولې د کور ذکر مه کوم ورته یې ما ته خپل بابا جان حسین یې دي تا به د وړوکی زیارت شام کې جوړ شي ته خو د مدینې نه مه ماخله یې ته په راو راو ته وژړېده د شام وړی بډې جلکۍ به ورپورې راجمع شوې ورونه بې کوتو کې راخستې وو وړی بېبي په راو راو وژړېده کربلا ته مې بخت تاو کړی د ما علي اصغر وروره د ما وړوکي وروره کاش د شام خرابې کې ورسره وی یوه شپه دی نیمه شپه دی ټول وړه وړه یتیمان د حسین قدرمنې خور خوب یې ولیکلي دي کله وړه وړه یتیمان خوب یستو چې نیمه شپه دی امله د حسین قدرمنې ټنډې د خور ټنډې باندې چا لاس وړوکی لاس چیښلی چې د حسین قدرمنې خور غږ وکړه چوک یو چوک ته ځینې یې دوامدي په بیا کله لاس یې ټنډې باندې چیښللی شو غږ یې وکړ چوک یو چې وړې بلبلې ورته وویلو چې ترورې پاڅه ورو ورو د وړه بلبله سلګي یې کوي کله یې ترور راپاڅه که ورته ویې چې د ما وړوکي لورې څه چل دی ورته یې چې ما بابا جان حسین څخه بوځه ما نه خپل حسین راکړه ما نه خپل بابا جان راکړه ورته یې چې وړوکي لورې بابا جان حسین مرغلله خو د یزید دربار کې دی تنی کربلا کې دی ته د څرنګې بابا جان غواړې ورته یې اما جان ما اوس خوب کې لیده خرابې ته راغلی ما ته د اوبو جام نسته ما ته یې نګه خلاصه کړې یوه چې د ما وړوکي لورې ما څخه راشه ورته دی چې اما جان د وړه وړه یتیمان پاس که بیبیانې خوب نه پاسې که کله ټولې بیبیانې د وړې بیبي ژړا سره ویښې شولې ټول وړه وړه یتیمان پارتلو وړې بلبلې ناچار چاپېر کښېنستلو دوستانو ونیسئ اورو وړې بلبلې ناچار چاپېر کښېنستلو ترور ته ورته یې د ما شیرینې لورې مه ژاړه مه ژاړه همدومره ته ورته یې چې نن مه پرېږده و یو ساعت ترورې ژړا ته ما قسم دی سبا نه ژړم بیا تا ته وشوه نن ما ژړا ته پرېږده او زه بیا سبا نه ژړا نه کوم نن مه پرېږده او یو ساعت ترورې ژړا ته ما قسم دی سبا نه ژړم بیا تا ته ما نمناکې سترګې جیرې جیرې وڅښو نمناکې سترګې جیرې جیرې وڅښو هسې نه وي چې بیا مړه شم پاتې نه شم زه سبا ته دوستانو معافي غواړم خو نه وړه بلبله د قدردانې ترور ته وصیتونه کوي خپل چښتن نه معافي غواړم خو یو ټکی خو درته کوم امنه د قدرمنې ترور ته یې چې د اصغر په وینو سور خط وکپان کو د شام راختونه کپان ونکو ماته ترورې قدر نه کېږي ما شام کې خخه نه کوم ما مېړه لیکه کاته یو څو مینې سره ته یو یو ټکی کوم دوستانو د ما هم برداشت نشته دی ځکه چې چېرته د وړې بلبلې مطعم شروع وي چې څلورم اولاد ورته خامخا ورځي چې قدرمنه ترور یې د شام نه خامخا ورځي
عيشي ده مقطع مات كي مولا سيد السجاد ناصري ده مقطع خو نزير کار نکری چارستم به هنای را پاک سیدلی را پنوراتی در بیغای را مظلوم سید و سید بیمار کربلا و شام دردم دست کربلا آهد است ولا دارت اكبر وطوال شيخان من اللي مخشي تكشو كولوتا كديش يانا زروان نقلي ولا بلا من اللي كنا نري هذا مختا نبري جنبي هذا بابا جان مرغلاني دي يزيد درمان نقلي يا دوستان ولا بلا كدر من ترور قد كنا موصلاني दुनिया उड़ा गया है खुद तो कुछ लोग शाम बाजार के कदम आए की मकसूद पूरी कतर नरवाना बाबा माता का बंदो शाम खाऊ की गुना कोई माँ बड़ा
پوزا